أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 180 شروع کو. په دغه کې به آیات نمبر 88 او آیات نمبر 89 او آیات نمبر 90 ترجمه او تفسیر به وکړو او سره یو او یا هم ان اول الناس یقینا غره د خلقنا به ابراهیم علیه السلام باندې یعنی ډیر نغدې ابراهیم علیه السلام ته چې د للذین د خلقنا هغه څوک دی اتبعوه چې هغه تابعداري وکړي د ابراهیم علیه السلام وهذا النبی او دا نبی علیه السلام دغه نبی چې دی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ډیر ته نغدې دی دا ډیر غوره ده چې هغه ابراهیم علیه السلام ته نږدې شي والذین آمنوا او هغه خلک چې ایمان یې راوړی والله او الله چې د ولی المؤمنین دوست ده د چا د مؤمنانو ودت طائفة او غواړي امید ساتي یوه ډاله من اهل الکتاب د اهل کتابو څخه لو یدلونکم چې تاسې گمراه شوئ څنګه تاسې به گمراه شوئ څنګه تاسې هغوی گمراه کی وما یدلون او نه گمراه کیږي هغوی الا انفسهم مگر خپل ځانونه گمراه کوي نه گمراه کوي هغوی مگر خپل ځانونه وما یشعرون او حال دا چې دوی پوهیږي نه یا اهل الکتاب ای اهل کتابو لم تکفرون بآیات الله تاسې ولې کفر کوئ په آیاتونو د الله وانتم تشهدون په داسې حال کې چې تاسې د ګواهان یئ یا اهل الکتاب ای اهل کتابو لم تلبسون تاسې ولې ګډوډوئ الحق دا حق چې دی بالباطل د باطل سره وتکتمون الحق او حال دا چې تاسې پټوئ حق وانتم تعلمون په داسې حال کې چې تاسې څه دی هر څه نه پوهیږئ. نو بیګا مو تاسې درس کې دا یوه خبره کړې وه چې د یهودو ډاله د نصاراو ډاله همدا رقم ته مجوسیان صابیان مختلف دا ټول ارجمع شوي وو دغو خپلو کې سلانجې کولې یو وی چې ابراهیم علیه السلام د مو په دین وه بل وی چې نه مو په دین وه هغوی وی چې هغه یهودي وه دا بل وی چې نه نصراني وه خپلو کې لانجه وه. نو الله پاک هغه آیتونه نازل کړل ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ابراهیم علیه السلام نه یهودي و نه نصرانی و. ابراهیم علیه السلام نه بعد دا تورات چې ده تقریبا 1.5 کاله بعد نازل شوی ده او عیسی علیه السلام انجیل چې ده دا 3.5 داسې دغه نه هم زیات کیږي چې نازل شوي دي. نو ابراهیم علیه السلام مخکې تیر شوی ده او هغه چې کوم تاسې یهودیت او نصرانیت هغه 3.5 کاله بعد پیدا شوي دي. نو دا عقل مني چې تاسو یې چې هغه یهودي و یا شی و نصراني و. نو نن سبق کې الله پاک څه یایي الله پاک دا خبره کوي که تاسو یایو چې ابراهیم علیه السلام یمو شي نو بیا تاسو د هغه تابعداري شروع کړئ. تاسو چې ابراهیم علیه السلام په نقش قدم روان شوې ته داسې شوې چې ابراهیم علیه السلام ته ورنږدې شوې او بیا الله پاک مو ته مثال هم پیش کړی دی چې دغه نبی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډیر غوره دی چې دا ابراهیم علیه السلام ته ورنږدې شي ځکه چې دا نبی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په هر یو نقش قدم باندې روان دی. بیا دا صحابه ډیر غوره دي چې ابراهیم علیه السلام ته ورنږدې شي. تاسې څه مردار خوران یوئ هلته بت ته سجده کوې هلته مرداره خورې هلته مردار خوري کوې او بیا دعوې د پاکو خلکو کوې. ان اول الناس یقینا
غوره د خلکو نه یقینا نږدې د خلکو نه بابراهیم ابراهیم علیه السلام ته للذین خامخا هغه خلک دي اتبعوه چې هغوی څه کړی دی د ابراهیم علیه السلام تابعداري کړې ده وهذا النبي او حال دا چې د هغه نبي علیه السلام چې دی دا ډېر نږدې ده نبي ابراهیم علیه السلام ته والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی هغوی ډېر نږدې دي چا ته ابراهیم علیه السلام ته والله او الله چې دی ولی المؤمنین دوست دی د چا د مؤمنانو هغه حدیث شریف هم دی که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لکل نبی ولاتون د هر یو نبي دپاره یو ملګری وي بیا مخکې اوس څه وایي من النبیین د انبیاؤنا و ان ولی ابی و خلیل ربی زما دوست چې دی هغه څوک دی هغه د الله پاک دوست چې دی یعنی ابراهیم علیه السلام نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه معلومیږي چې ابراهیم علیه السلام ته څوک نږدې دي زه ډېر نږدې یم بیا هغه خلک چې هغوی ما ایمان راوړی دی ځکه موږ د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم روان یو دا خلک خو په کاږو واږو یارو روان دي ودت طائفتون غاړي ارزو کوي امید کوي واډاله من اهل الكتاب د اهل کتابونه یعنی د یهودو او نصاراونه لا یدلونکم چې څنګه تاسې ګمراه کي دوی اوس هم دا کوشش کوي چې دا مسلمانان دا قرآن او حدیث نه لرې شي تاسې سوچ وکوئ چې کوم یو څیز اسلام کې متعیلی دی چې دا کوئ دوی اما خلاف یو کار راوباسي چې دغه شي نه دوی معنی شي کوم یو څیز چې اسلام متعیلی چې دا ما کوئ دوی هماغه مته اسانه کوي چې پرېږده مسلمانان دا وکړي اسلام متعیي چې تاسې میوزیک ما اورئ پردی زنانو ته ما کسوئ غیبت ما کوئ فحشا ما کوئ حرام ما خورئ شراب ما کوئ دا څومره ته اسانه کړي دا کارونه شراب یو بوتل بیادبي د معاف وي څومره ارزانه ده حتی چې اوبو بوتل سره قیمت یو شی دی همدارنګې موبایلونه وکسه غوټه فتنه څومره ارزانه دي متاسې دپاره او هلته بل طرف ته غریب د لوږې مړ کېږي او خوراکه څیزونه ورته نه ارزانېږي او د دغه فتنو اشیا څومره څیزونه دي دا ورته ارزانېږي دغه بدنظري دا څومره بد څیز ده بالکل انسان د ایمان نه خلصوي چې دغه کله څوک مبتلا شي ځکه چې بدنظري تا کې راغله تا سوچ خرابېږي چې سوچ دې خراب شه زړه دې خرابېږي چې زړه دې خراب شه لاس دې غلط ځي ته ځي خپې دې غلط ځي ته ځي خوله دې غلط ځي ته ځي بیا یوه ورځ غلط عمل دې نه وشي او دا کفار همدا غواړي چې دا پردی ښځې څومره بې پردې کولی شي دوی وکړي او اسلام یې چې نه ښځه باید پردې کې وګرځي ځکه چې کله ښځه پردې کې وګرځي ټوله معاشره اصلاح کېږي او دوی همدغه دې ته نکته یې نیولې ده دوی دا نه ده نیولې لکه موږ تاسې چې دی الله سره تعلق دی یا دوی شیطان سره داسې ډایرکټ رابطه ده دا څومره لوی ابلیس چې دی که نه دا دوی خو حل نه یی د کفار دوی د مشران چې دي هغه سره باقاعده ملاقاتونه کېږي تاسې یو کتاب د دجال څوک کله او چېرته هغه کې پوره معلومات شته دی او مطالعه کوئ چې دوی شیطان سره باقاعده ملاقات یې کوي شیطان باقاعده سیستمونه ورکوي چې دنیا کې دا کار شروع کوئ دا کار شروع کوئ مسلمانانو خلاف دا سازش وکړئ دا وکړئ ها وما یدلون او دوی نه ګمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه کفار غواړي چې مسلمانان ګمراه کړي خو مسلمانان الحمدلله داسې کتاب لري داسې احادیث لري چې په هغه کلکې نیولي دي هیڅ کله به تر قیامته ګمراه نشي او دوی به ورو په ورو نور هم ګمراه کیږي وما یشعرون او حال دا چې دوی نه پوهیږي
دوی لوی لوی سازشونه کوي، فلمونه راوباسي، یو قسمه بل قسمه فتنې راوباسي، هیڅ سوچ یې نه راسېږي. حیران پاتې دي چې موږ اوس شی وکړو مسلمانانو دپاره، خو موږ هره فتنه راوباسله، هغې باوجود نه ګمراه کېږي. ویلې چې مسلمان جماعت ته رسي، خپل پیغمبر په سنتو عمل کوي. یا اهل الکتاب، اے اهل کتابو، لم تکفرون، تاسو ویلو کفر کوئ، بآیات الله، په آیاتونو د الله، وانتم تشهدون، حال دا چې تاسې دا کس وئ، تاسې ګواهان یو په دغو باندې، ښه پوهېږي چې دا د الله کتاب دی، خو بیا هم انکار کوي. یا اهل الکتاب، اے اهل کتابو، لم تلبسون، تاسې ویلې ګډوډوئ، ویلې مکس کوئ، الحق دا حق بالباطل باطل سره. یهودو به همدا کار کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ښه پېژندله چې دا د الله رسول دی، خپلو عوامو ته به یې ویل چې نه دا د الله رسول نه دی، پټوله به خبره. وتکتمون الحق، او حال دا چې تاسې حق پټوئ، وانتم تعلمون، په داسې حال کې چې تاسې ښه پوهېږئ. یو خو سړی پوهېږي نه، زه والا حق یې پټ که پوه نه شه، ښه پوهېږي چې دا حق دی. تورات کې به دا سزا وه چې څوک غلا وکړي لاس به ته نه کټ کوې، دوی به په هغه ځای باندې لاس کېدوله. نه لاس کټ کول نشته، بس یو 100 روپۍ هغه کې جمع کړه، بس تا ته به معافي وشي. نن سبا یې دا رسم رواج ورکېدی، چرچ ته پیسې یوسي، نظرانې یوسي، بس تا ګناهونه معاف شول. ښه تا لږ یې راوړلي دي، تا لږ ګناهونه معاف شول. او غریب خپل ځانه نه دی خبر چې ټولو نه لوی ګناهګار خو زه یمې. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.